کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان ماموریت پای ته ورسید. سلام، وخت بخیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو ټویټ په خپرولو سره په کابل کې د پاکستان د سفیر په توګه د خپل ماموریت پای اعلان کړی. نوموړي د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقي، د مصالح علي شورا له مخکیني مشر عبدالله او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلي دي. ښاغلي منصور احمد خان لیکلي افغانستان ته د خپل سفر په پای کې مو له امیر خان متقي سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو پر ژمنو ټینګار وکړ. د منصور احمد خان ماموریت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې هغه تر ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو زیات د طالبانو له چارواکو سره ناستې او کتنې کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر آرون پاولز د خپل ماموریت د پای اعلان کړی او ویلي دي چې له افغانستان نه وځي. داسې ښکاري چې ښاغلی پاولز د خپل ماموریت له پای ته رسیدو خوښ نه دی او په یو ټویټ کې لیکلي چې تاسو له افغانستانه ډیپلوماټ ایستلی شئ، خو نشئ کولی چې افغانستان د ډیپلوماتانو له نظره وغورځوئ. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.